اختر مو نیکمرغه خوشاله او سوکاله اختر ولرئ د ودان افغان یوټیوب چینل درنو لیدونکو هیله مند یم چې تر دا دمه ټول روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. جاوید جگر کباب ته به راځئ راځه دېش څلوېښت غریبي ته راځه بختور سړی به دلته راځي ګوره ښه زما تر شا د ډېری ځوانانو لاړې دوی سره به هم مرکه کوو دوی نه به پوښتنه کوو چې د کوم ځای څخه راغلي دوی کې چې ټولو خوښ شوي دا سپین لاسونه به د سره شي د اختر په ورځې دا سپین لاسونه به د سره شي د اختر په ورځ لاسونه به د سره شي د اختر په ورځې منم خوشحاله به د زړه شي د اختر په ورځې چې واده شوي زما دغه پښتو بس ده که نه ته چې واده شو ما واده نه پس انکار کړی دی غرق دې کړو سل وارې د سره ژوند شروع کړم بیا د سل وارې په تا باندې قربان شم او ځان به ستا په در کې دومره در په در کړم ته به نه غواړې او زه به د جانان شم ته به نه غواړې زه به د راته یې ویلي چپس راکړه چې بې جیبونه یې لیدلي پیسې نه ورسره ځواني ورته وي هم دا ځواني دي د بسواله ورکړي دي همداسې ډېر ونې د غاړه کوي ځان ته په خپله تړه مین سړی اعتبار را باندې ولې کوي داسې خوږ ځوان د ښایسته شعر یې ویلی ډېر زیاته مننه لاړ بشم کوي بارات دار انتظار ان کوي ری بارات د خپل یار انتظار سرې دي لکه د زر کې په شان مورې څلوېښتۍ کې شراب ورکړي دي نه واه واه زما جنان د رنګه تور دی مورې د شدو په ځای مبلین ورکړي واه واه ډېره زیاته تیریږي بسو کو غریبي ده الله پاک مو د غریبۍ څخه خلاص کا شعر کوم ترنم لري کومه خاطره لري د ژوند چې خاطره اوسي وای زړه نادان په نصیحت پوهېږي نه دغه خپلو نه زړګی صبرېږي نه نه لګي زه افغان یم پاکستان یې سره ملک کې مچني چې چل بس کوي که تاجان په دفتر کې نه لیکل بس اختر په شپه رانغلی او کوتک به واخلم عکس به دړې وړې کړو خلاص شو حسابي خلاص ده ولا دا هغې وراره ځان ویسته که مه جنګوه جیبونه دې ډک سلامونه او اختر مو نیکمرغه خوشاله او سوکاله اختر ولرئ د ودان افغان یوټیوب چینل درنو لیدونکو هیله مند یم چې تر دا دمه ټول روغ او جوړ او صحتمند اوسئ څرنګه چې درته بهتره معلومه د اختر ورځې دي په همدې پار باندې راغلي باغ میرشهید دلته به د ډېری هېوادوالو سره د زړه خواله کوو د دوی سره مرکه کوو مو سره تر پایه پاتې شئ او خپرونه را سره وګورئ جگر دېش څلوېښت جگر راځه واه 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 جاوید خانه څلوېښت پنځوس راځه غریبي ده راځه غریب نواز ده جاوید جگر کباب ته به راځئ راځه دېش څلوېښت غریبي ده راځه واه واه په خوښه خورئ چې دښمنونه خورئ ځان
کېنه وروره ډوډۍ طرف په شل او دېرش کېنه له خیره ده کېنه له خیره بختور سړی به دلته راځي ګوره ښه شربت کې ورخه کامیاب اوسه ياخذ زاني تازه لا تشل ياخذ دا ټیمه چې زما پرګم دا کې ګوندې د زمام دا اواسه کنه راځي باندې انا معلومه خير انا فيسبوك رئيس جوده ودان افغان يوتيوب چینل مسر رانا قدر خاني روز دا ځوان شي جیم ځواني دسكا سیستم نه درنو هیوادوالو تاسو را سره د باغ مرشي دغه انځورونه وکتل چې تاسو څومره ډېر هیوادوال د ولایتونو او د ولسوالۍ څخه راغلي دي زما تر شال د ډېرې ځوانانو لاړې دوی سره به هم مرکه کوو دوی نه به پوښتنه کوو چې د کوم ځای څخه راغلي موږ سره تر پایه پاتې خپرونه را سره ګوري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ستړي شروع مو سال صدقه خوفي جوړي صدقه خوفي اختر مبارک شه ساز ټول اختر مبارک نو مبارک دي لقمان خان د کوم ځای نه راغلی یاړو نه راغلی دا بلګری سره خپل تر زامن خپلوانی هم خپل تر زامن دي سکه اختر څنګه ده خدای نن ورځ باغ مشي ته راغلی ډیر زیات خلک راغلي دي په چکر باندې تیر کال براغلی وې کنه او تیر کال راغلی تیر کال زیات زیات او څه کال زیات ده څه کال زیات دی او د امن پړه باندې څه امن ډیر دی امن ډیر دی یعنی دا خپل یو سمبول د چمن ده او خپل سمبول د ودان افغان یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې که تاسو کوم یو خاطره ورته لري شعر لري ترنم لري مهرباني خاطره شعر لرم نه کولای شي تاسو او تاسو نوم سمسور جانا تاسو د کوم څه څخه راغلي د خوګیانو څخه راغلي څه کال اختر څنګه ده ان شاء الله خده ډیر بنه نومړي ورځ چکر تر راوتی وي کنه مخې هم راوتی وي نه دا دوهم ورځ ده ته به هیوادوال ته جالب خاطره ترنم چې شي یو جالب خاطره خو په ژوند کې لري کنه تیر شي اوسي ترنه لرم د جالب خاطره او ستا سليمان خان استاسو نوم سليمان خان او د کوم ځای نه راغلي ګړول سولنه خو ګیانو یان ټول هم د خپل تر زامنې نومړي ورځ چې نګران خر په راغلي نو ولا زیات وخت کې راغلی خو ګیانو کې د اختر شپه څنګه و ولا خو نسبتا رش ولا کنګران خر کې څنګه نه هغه کم ولګ خو ګیانو ته خو ډېرې ځوانان درځي سیکارام ته سیکارام شریخ پزیته تاسو خپل تاسو کنه زی انتم زولې نو زو اختر پورم لا ورالته او دویم ساتلو او د کوم ولایتونو څخه ډېرې ځوانان درځي چې بیا تاسو په جریان کې چې موږ روان یو زیاتره ولا ام دي نګران څخه راځي نګران وو خو هم خوشاله لرباد سي که خاطره اوسي کول شي څنګه مینوال ته وړاندې کی که سم وخت په وخت باندې دا خبرونه موږ راټولو دا څه خو نه سره کول خدای هم خوشاله لره درنو هیوادوالو مصرفات شي د ځوانان ډېر زیات دي دلته لږ نا وخت را ورسېدو د خبرونه په تیار کېږي مخکې ځو او موږ د خبرونه وګورو
درنو هیوادوالو دلته مې یو کاکا تر څنګ ولاړ دی سره مرکو. السلام علیکم. وعلیکم نوم مبارک مو؟ خان محمد. خان محمد حاجي صاحب. د کوم ولایت نه راغلي؟ روزګان ولایت. روزګان ولایت نه. مخکې ننګرهار ته راغلي وو که لومړی ځل ده؟ یاره مې راغلي دا اول ځل مو ننګرهاریانو جمع جوش مو کته؟ څنګه د ننګرهار خلک څنګه دي؟ طبیعت یې څنګه ده؟ ښه طبیعت یې ده او په ژبه سره خپلو کې پوهېږي؟ ستاسو ژبه لږ مشکل هم ده؟ بالا خو سره پوهېږي د افغان پوهېږي؟ ښه ډېر ښه. څه مو وکړه؟ څوک راغلي یې؟ دا ډېرې ملګري مې راغلي. د خپل ملګري دوستان راغلي. مېلې ته کوم خوا ته لاړې نوره؟ ملګري ته نو بس اوله وچ اول همدې ساحې ته راغلی او دې نه بعد پلان هم سره کوم خوا ته ځئ؟ ننګرهار کې کوم زیادب د موږ د خدمت کې یو، ننګرهاریان د ټول خدمت کې دي او ننګرهار کې کوم زیادب د چکر ته لاړ شي؟ والله په دغه ښار کې به وګرځو. ښه ښار کې به وګرځئ. اوس ته موږ ډېر ښایسته علاقې لرو که تاسو اوس ناکامورا پارک ته لاړ شئ، کامې ته لاړ شئ، بټي کوټ پلو لاړ شئ. فلحال څمرخیل ښایسته د طبیعت ځای ده چې د سبا جوړ له ننګرهار خو ښه د چکر ځای د طبیعت دپاره جوړ له پسرلی ده. بس پلانونه به لرئ؟ څو ساعته مزل هم وکړه؟ مزل مې ډېر کړي دي والله خو یو شوارونه راځئ ما سره شپې ته پاتې شئ، زموږ ځای ښه پراخه ده، خدمت کې مې یو. بس خدای مو آباد لره. څه جالبه خاطره نه یاد بیخي. درنو هیوادوالو دغه نور څه تصویرونه را سره وګورئ د باغ میرچه چې ډېری هیوادوال راغلي. ځوانانو سره هم خبرې کوو، د دوی سره مرکې هم کوو. تاسو تلاش کې په دې باندې تر څو تاسو یو ښه ځوان پیدا کړو چې یو ښایسته ترنم درته وړاندې کړي. خو ډېری ځوانان چې راغلي وخت د روستۍ ده، ستړي دي، زیاتره کم پیدا کړي چې ترنم ورته وکړي. مو سره تر پایه پاتې شو دا نور ویډیوګان رسوي. السلام علیکم. ډېرې بخښنې سره نوم مبارک مو؟ زه نصیر احمد فضلي یم د جلال آباد د ښاره او په دې هیله چې تاسو روغ جوړ اوسئ، خوشحاله ډېره زیاته مننه فضلي صاحب. تاسو ته د کوچني اختر مبارکي ووایم. رب تعالی دې وکړي چې خوشحالي اختر مو پیل کړی ډېره مننه. تاسو ته د مبارکي کوچني اختر او ټولو هیوادوالو ته د مبارکي. څنګه و د اختر دغه سږکالي بس کوچني اختر؟ اوس خو زما داسې فکر وکړه چې اوله ورځ د راغلی یم باغ ته. خو انشاءالله ښه میله ګرمه ده، هلکان ځوانان ډېر راغلي. ولایتونو کې چې زه ګورم د ننګرهار ولایت دغه د باغ بیخي زیات جمع جوش زیات ده. بالکل جمع جوش زیات ده. ځوانان دي ټول بس ګرځي راګرځي خوشحاله دي. او ننګرهار ولایت کې خو سږکال نارنج ګل خوشبويي خوشې کړې ده او ښایسته خوشبويي ده د ماشاءالله. نارنج ګل مشاعره باندې ده. خدای دې آباد لره. وخت هم په کمېدو ده، مخکې به ځو که زموږ هیوادوالو ته کوم ترنم لري، شعر لري، مهرباني یو څو بیته وړاندې کوم ورته خدای دې وکړي چې ټولو خوښ شي وي. دا سپین لاسونه به دې سره شي د اختر په ورځې. دا سپین لاسونه به دې سره شي د اختر په ورځې. دا سپین لاسونه به دې سره شي د اختر په ورځې. منم خوشحاله به دې زړه شي د اختر په ورځې. او ورله جیبونه له توتانو او بادامو ډک کړه. جیبونه ورله جیبونه له توتانو او بادامو ډک کړه، درنه خوشحاله به واړه شي د اختر په ورځ. بېشکه. درنو هیوادوالو څنګه چې رور ترنم دغه کې شعر کې یاد وکړه، یوازې په ننګرهار ولایت کې باندې په ډېری ولایتونو کې چې موږ تاسو ګورو دغه د اختر په ورځ باندې بیا دا واړه ماشومان کورونو ته ورځي، دا د بیت په تړاو ورته بیا کورونو ته ورځي، په ټوکرۍ کوي او کور ته د اختر لپاره میوه اچوي. خو په ننګرهار ولایت کې دغه دود نشته، په نور ولایتونو کې شته ده. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. رون مبارک. تاسو نوم مبارک؟ نیاز محمد. د کوم ځای څخه راغلي؟ د مارکوس. مارکوس څخه. څنګه و اختر؟ ښه وله. چکر هم ووهه؟ نور ملګري یاران در سره راغلي؟ شته یو څه شپږ نفر یو. څنګه و دا کوچنی اختر مو؟ ولا ښه بس ورو اخترونه ساعت هم تېر شو. که هیوادوال ته کومه خاطره لري، ټوکه لري، ته پکې ټوکه کوم خاطره وړاندې کړه؟ ما سره بس ښه د ژوند یو خاطره خو به وي دغه د محاصرې دوره د توخې دا د ګوره عکس یې جوړ کړی ده او په دې تکل هم راوتی چې زه به ننګرهار ښار ته ځم عکس به جوړوم د مارکو نه. هلکه دا د مارکو روشونه خو ډېر ښه دي، کوم یو روش ته در شو؟ ولا دا قدیم هغه ډېر مشهور دی. قدیمه درغلو له خیره. قدیم ته به ورځو ستا د خپرونې نه وروسته. بس خدای دې احوال در. ډېره زیاته مننه. ستا نوم مبارک؟ سلام علیکم. زما نوم جانداد خان دی. جانداد خان. ماشاءالله. د کوم ځای یاستئ؟ زه د رینو یم، همدلته اوسېږم. د رینو ډېر یو غیرتي او باوري خلک دي. خصوصا نن ورځ موږ سره ډېره زیاته همکاري کړې. موږ سمرخیلو ته تللي وو او یو ځای کې بند راغلی، ډېره همکاري کوي. خوشحاله اوسئ. ډېر بخښنې سره نوم مبارک؟ جانداد خان. جانداد خان. رشم ډېر زیات شاته زور ده. جانداد خان ننګرهار ولایت باغ میرشي ته نن ورځ هم راغلي
کنه مخکې دلته راغلي یو ملګرو سره نه ولا اول ورځ ده او استوګنځی مو درې نور د کنه دلته یې دلته د ښار کې دلته کوم ځای کې د نارنج باغ کې اوسېږو بیا خو نږدې سړی کوربه نو قربان څنګه وا کوچنی اختر مو الحمدلله ښه امن امنیت کې اختر دلته چا سره راغلي دلته ملګري دي راغلي ورته څه مو خوړل څه مسکله ولا به سر سم کړي دي ښه زمونږ هیوادوالو ته کومه خاطره لري شعر لري مهرباني شعر بویو مهرباني وایي زړه زما زړه نه د دې زړه نه مې انکار کړی دی محبت غر کړم د هر څه نه مې انکار کړی دی واه واه تو چې واده شوې زما دغه پښتو بس ده که نه تو چې واده شوې ما واده نه بس انکار کړی دی غرق دې کړو غرق دې کړو حد دې کړی ده مجردان دې وسوځوله ښه راځه مهرباني نو مبارک مو نوم یاسین احمد حبیب خیل دی د لغمان ولایت چې شی نصیر احمد یاسین احمد حبیب خیل د لغمان ولایت حبیب خیل د ننګرهار ولایت اوسېدونکی ننګرهار ولایت اوسېدونکی څه کال کوچنی اختر هم څنګه و ولا خو اول تاسو ته کوچنی اختر مبارک وایم بیا د ستاسو د کمرې طریقه ټول افغانان ته د زړه د کومې د کوچنی اختر مبارک وایم ډېره زیاته منظمند خوانم تاسو ته مبارکي ورسیږي هیله مند یم چې خوشحاله او سوکاله اختر مو پیل کړی څه کال اختر هم څنګه و ولا خو کوم خوا پکې چکر ته لاړې باغ مرشید نه علاوه باغ مې شهید نه خو لاړو نو دسې همدلته راغلی او لومړی چکر پلان هم څه ده سبا ته انشاءالله پلان څو در سره راغلي یارانو کې یاران دیوالان هم دی خوا ولاړ دي څو تنه راغلي څلور تن راغلي او دلته په ننګرهار کې اوسېږي ننګرهار کې اوسېږي ښه خدای مو خوشحال لره څه کال د ننګرهار جم و جوش زیات هم دوام زیاته ده څنګه مېلمانه هم که راغلي دي که نه دي راغلي کوم ولایت څخه ولا مېلمانه خو تر اوسه نه دي راغلي خو راځي کابل څخه او راځي د نارنجګل مشاعرو کې برخه اخلي که نه اخلي دا د خو نارنجګل مشاعرانې البته چې انشاءالله خدای دې خوشحال لره هېوادوال لکه کوم خاطره لري شعر لري ترنم لري مهرباني کوم پیغام لري خاطر یو شعر برته وایم وایي زه دې سل وارې د سره ژوند شروع کړم زه دې سل وارې سره ژوند شروع کړم زه دې سل وارې د سره ژوند شروع کړم بیا د سل وارې په تا باندې قربان شم او ځان به ستا په در کې دومره در په در کړم ته به نه غواړې او زه به دې جانان شم ته به نه غواړې زه به دې جانان کړم درنو هېوادوالو ننګرهار ته چې څنګه د علم او ادب کور وایي هغې مقصد هم دا ده چې دا د شاعرانو او د ادیبانو یو ټاټوبی ده ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ قاري صاحب محترم ته وفرمایئ نوم مبارک نوم مبارک مې حیدر دی نومړی خو د اختر مبارک شه مونځ روژې داخل لاجیانو غازیانو همچنان سارے مبارک شي او ستاسو راغلي انډیوالان د هم اختر مبارک شي خدای وکړي چې ښه اختر هم پیل کړی نوم مبارک مې حیدر دی د ننګرهار کپړهار ولسوالۍ اوسېدونکی یم فلحال کور مې همدې ښار کې دی او دلته یوه ریډه لرم چپس خرڅوم پکې دلته ماشاءالله ماشاءالله تا لکه چې د اختر چوټي ونه کړه ولا بس همدا اختر دی چې به دا مینهوال ګورم په دې ډېر زیات خوشحالېږم چې بس همدا که دا راته ووایې دغه کار خو دغلته کې داسې وخت به راغلی اوسي کوم بل ولایت یو میلمه راغلی اوسي او پیسې ورسره خلاصې شوي اوسي امکان ده یو مصرف یې کړی بیرته بیا تاسو کله څه کوئ چې چپس ورته پرېښي یا بل خوراک ولا بس زیاتره ته هم همداسې راته یې ویلي چپس راکړه چې بیا جیبونو ته لیدلي پیسې نه ورسره ځواني ورته ویم دا ځواني دي د بس واله ورکړي دي همداسې ډېر زیات خلکو له خدای مو آباد لري او بیا هم ورکوو بیا هم ورته ولاړ خدای دې آباد لري ځکه ننګرهاریان په میلمه پالۍ باندې مشهور دي او دلته چې څومره میلمانه راځي باید یو بل ته لاس په نامه ودرېږو او بس خدای دې آباد لري خوشحاله اوسئ په روسیې کې کوم پیغام لري ولا بس یو اختر په را رسېدلو کې مې یو وړوکی شعر غوندې جوړ کړی دی ځان سره زیاتره ځایانو کې مې ویلی دی وایي اختره ریشه که راځې نوي کالي مه غواړه او زموږ په کلي کې ماتم دی خوشحالي مه غواړه او دلته که زوړ دی او که ځوان په چغو چغو جاړي او موږ نه تمکي ماشومان ښکلي او ډولي مه غواړه اختره ریشه که راځې نوي کالي مه غواړه او زموږ په کلي کې ماتم دی خوشحالي مه غواړه او زموږ پلار شهید دی او موږ یو د شهیدانو بچیان وای زمونږ پلار شهید دی او موږ یو د شهیدانو بچیان موږ نه نازونه کابلي او ننګرهاري مه غواړه اختره ریشه که راځې نوي کالي مه غواړه زموږ په کلي کې ماتم کور دی آباد ما خو مخکې مې یاد وکړه چې ننګرهار د علم ادب کور ده مشران ځوانان او کشران په ټول شاعري باندې بس مبتلا به ورته وایي که مختلي کې ټول ورسره عادت دي خدای دې آباد لر خوشحاله اوسي که روسیې کې پیغام لري ټول هېوادوال د زما دا پیغام دی چې خدای وکړي اختر یې پیل کړی او بس ښه په مینه او محبت یو بل سره بس وګرځېږي او دغه وکړي بس همدا درنو هېوادوالو تاسو را سره تر څو دا نور تصویرونه وګورئ بېرته راګرځوم دا کوم ځوانان مې چې در شا ولاړ دوی سره خپرونه کوي درنو هېوادوالو څنګه چې ګورئ ګڼ شمېر ځوانان راڅخه راټول دي او ډېر خواږه ځوانان دي بس دوی وایي چې موږ به یو شعر وړاندې کوو د دوی څخه به ډایرکټ ورځو شعر به ترې نه اورو ځکه وخت هم کم دی دننه به هم ننوځو په لومړی کې ځان معرفي کړه السلام علیکم صفی الله سالار یم له جلال آباد څخه
عینک خو هیڅ سړی چې خلک وپېژني. سالار صاحب محترم څنګه و اختر مو؟ لومړی کې خو د اختر مبارک مو روژې داخل لګیا دا ته د مبارک کې ډېر ښه اختر و. تیر کال که خوا چکر ته لاړې او څه کال یې څه پلان ده؟ بس پلان همدا ده چې چکر هم ته په خپل جلال آباد کې تیر کړو، لرې ځایونو ته څه تګ پلان نشته دی. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. دننه لوبې هم شروع دي فیر فایټ. کوشش کوو چې هلته هم نوځو تاسو خپرونه راواخلو. په دغه وروستۍ کې هېوادوال د کوم شعر لري ترنم لري مهرباني؟ یو شعر ورته وړاندې کړم. وایي ښکلې ځوانۍ ته د ازار راباندې ولې کوې، ښکلې ځوانۍ ته د ازار راباندې ولې کوې، چې نه راځې نو انتظار راباندې ولې کوې، او یلې ونۍ دا غاړکۍ ځان ته په خپله تړه، یلې ونۍ دا غاړکۍ ځان ته په خپله تړه، یلې ونۍ دا غاړکۍ ځان ته په خپله تړه، مین سړی اعتبار راباندې ولې کوې. داسې خوږ ځوان د ښایسته شعر یې ویلی. ډېره زیاته مننه. بس رامخې شئ چې دا ستاسو پوره لا پوره کړم خاطر ازته رامخې شوی. درنه هېوادوال دا ځوانان ټول شوي ښه شعرونه هم ځان سره لري. زموږ زړه هم نه کړي چې نور وګرځېږو، خو تاسو را د خپرونې په جریان کې دا د باغ انځورونه ګورئ، موږ به تر څو دوی سره مرکه کوو. مهرباني. نوم مبارک مو؟ نوم مې نورالحق نوري دی. لومړی خو د اختر مبارک شه. ستا دې هم مبارک وي ورور. د لغمان الینګار ولسوالۍ او په الحال دامان ننګرهار کې اوسېږي. الینګار کې اوسېږي؟ ننګرهار کې اوسېږي. ننګرهار کې اوسېږي. ننګرهار صاحب کومه ساحه کې؟ بېسودو کې. بېسودو کې. دود به دو کامه بېسود. خدای دې خوشحال لره. څنګه راغلی باغ نشید ته؟ څو در سره راغلي دي؟ ملګري مې د چکر ته راوتي وو آخر ورځ ده. څوک څوک ملګرو کې د خپلوان دي؟ یو مې تره زوی دی او ماما زوی مې دی. زیاتره خپلوانو سره مې ملګرتیا شروع کړې ده. صحیح سره خپلوانو سره ملګرتیا ده. خدای دې خوشحاله لره. په هغه لنډو کې به راځو هېوادوال ته څه شی لري چې وړاندې کړي؟ یو ترنم دی دا به ورته وکړم چې خیل او چې کم چې ډېر اوږد نه شي چې وخت هم باندې کم ده دنه نه وځو. زکا با کوم په دې لار انتظار خون کوي ری بارا د خپل یار انتظار خون کوي ری بارا د خپل یار انتظار باغ به د سرو ګلو را تازه کړي بیا باغ به د سرو ګلو را تازه کړي بیا کړی مې د ګلو هم چنار انتظار خون کوي ری بارا د خپل یار انتظار خون کوي ری بارا د خپل یار انتظار را بشي رڼا بکړي د شپه تیاره را بشي رڼا بکړي د شپه تیاره کړی مې د نور د په دې لار انتظار خون کوي ری بارا د خپل یار انتظار خون کوي ری بارا د خپل یار انتظار زړه ویل چې نه راځي خو زه ترېنه زړه ویل چې نه راځي خو زه ترېنه لاړ به شم کوي بارا د دار انتظار خون کوي ری بارا د خپل یار انتظار زکا به کوم په دې لار انتظار خون کوي ری بارا د خپل یار انتظار خون کوي ری بارا د خپل یار انتظار. مننه. واه بېشکه ته خو د کمال نه ډک وي. څنګه و په ایرو کې لالون هغه بیا دا رقم ځوانان دي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. خوشحاله او سوکاله اختر ولرئ. په وروستۍ کې کوم پیغام یې کمره د خدمت کې ده؟ هېوادوالو ته مې دا خدمت دی چې ټوله ورځ خپل ځان دپاره کار کوئ. دا یو ساعت وروستیو کې د هېواد دپاره کار وکړئ چې دا هېواد مو آباد شي. واه رب تعالی دې وبخي. د ټولو انسانانو سره بس دینونو مذهبونو سره فرق وي. هغه ناکاموره په خپلو خبرو کې به یاد کوو چې کله به کار کوو بیا به په وروستۍ کې ویلې هېواد دپاره مو کار وکړو خو 2 ساعته مثال د خپل ځان د خاطر کار وکړو 1 ساعت د هېواد د خاطر کار وکړي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ آباد اوسئ همداشان د خپل هېواد دپاره خدمت وکړئ چې باره برخه کې اوسئ رسیدګي اوسئ. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ.
درنو هیوادوالو دلته مې تر څنګ ځوانان ولاړ دي چې ډېر ګل ځوانان دي فکر کوم د کوم ولایت نه راغلي خو ډېر ښکلي ګلان دي دا نږدې نه ورشو خبر ورسو السلام علیکم السلام علیکم اختر مبارک شه موږ روژې داخل لاجیانو غازیانو ته هم قبول شه ماشاءالله په دغه پارک باندې وګرځي خدا تاسو څومره ښکلی پکول جوړ کړی ګلان پکې ایښي دي ګروپونه دي لګولي د کوم ولایت مېلمانه خو یې زموږ د ننګرهار ولایت او بشاکه مېلمانه یې د خوست ولایت خوست یخ ښکلې خوست ته به کله راځي پخې سینځلې دي څنګه اوسه کالي اختر مو والا ډېر صحیح اختر وکړو ښه خو تېر شو تیر کلونو کې اختر کې ننګرهار ولایت ته راغلی که نه هو راغلی و چکر مو راولی و دلته یاران دوستان لري هو دلته انډیوالان مو شته یاره خدای شاید د ما ته خو د خوست خلک ډېر زیات ګران دي ډېر خواږه خلک دي روشن فکره دي خصوصا زموږ یو ملګری هم پکې ده نقیب الله سلام ښه فعال ځوان هم ده د ننګرهار څخه څه خاطرې لري چې راغلی یې کوم ځیان باندې وګرځېدلی څوک ملګري در سره دي والا ملګري خو تقریبا 15 ملګري را سره دي پوه شوې ننګرهار وګرځو چکر مو کوه ډېر ښایسته منظرې لري ښه منظرې ده ستاسو یې تکه کلام هم ده ملګري دي ژوندي همداسې وایي که نه هو ملګري دي ژوندي ښه هېوادوالو ته د اختر کوم پیغام لري شعر لري ترنم لري زموږ خو مېلمانه هستې مهرباني کوم خپله خدمت کوي ستاسو بس هېوادوالو ته اول د کوچني اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې خوښ اختر ولري ما یو شعر به ووایم ښه په خپله ژبه کې خوستیانو ژبه کې وړاندې کړئ مهرباني بس کولی شي څه خل شعر ته وړاندې کولی شي شعر وایم وایي سترګې سرې دي لکه د زرکې په شان سترګې سرې دي لکه د زرکې په شان مورې څلوېښتۍ کې شراب ورکړي دي نه واه واه نشهیي شعر اباد اوسئ خوشحاله اوسئ هیله مند یم چې په ننګرهار ولایت کې مو ښه مېلمه پالنه وشي او ښه قدر هم وشي تاسو زموږ مېلمانه یې خدای هم ورکړله راوله وروستی کوم پیغام لري زموږ کمره د خدمت کې ده نه ژوندی اوسه ډېر زیات مننه سلامونه ورو تا ته نوم مبارک مو سرباز خانه تاسو د کوم ځای زه د خوست کې د کوم ځای زادران نام خدا درانه خلک هستئ همسې پښتانه کوي څنګه اوسه کالي اختره والا سخت اختر خو ټیټ و مخکې ځل ننګرهار ته راغلي وي که نه وي راغلي مخکې یو راغلی و تېر کال اختر څنګه اوسه کالي څنګه ده والا تېر کال صحیح و سخت کال صحیح ښه خوندور دي ښه خوندور ننګرهار نه څه خاطرې لري چې مخکې راغلی تېر کال خاطرې دي څه دي چېرته لاړې پکې والا تېر کال دلته و کونړ ته لاړو بینانو طرف ته دې خواته لاړو او د پارک ته راغلو ننګرهار کې ملګري لري بیا چې چکر وهي چې ولایت ته سړی ځي هلته چې ملګري اوس بیا ښه چکر ورکوي نه ملګري شته و ښه ډېر که نه یو موږ د خدمت کې یو نه خیر زموږ د لیدونکو ته به څه وړاندې که څه پیغام څه شعر ترنم خاطره والله یو شعر به وایي مهرباني وایي زما جانان د رنګه تور دی زما جانان د رنګه تور دی مورې د شیدو په ځای مبلین ورکړي واه ډېره زیاته مننه ملګري دي ژوندي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ کور مو آباد چې په ننګرهار ولایت ته راغلی او خدای دې وکړي چې ستاسو ښه مېلمه پالنه وشي ژوندي اوسئ ډېره زیاته مننه موږ سره پاتې کېږئ موږ خدمت کوو خدای مو آباد اوسئ درنو هېوادوالو تاسو را سره د باغ دغه شاهي پارک ځینې تصویرونه را سره وګورئ دلته نور هېوادوال سره مرکه کوو درنو هېوادوالو څرنګه چې تاسو د پارک ویډیو وکتله دلته د ډېرو ولایتو څخه درانه ځوانان په چکر باندې راغلي ننګرهار همیشه بهار چې په اوس وخت کې د خوشبویي او نارنج ګل ډېر ښایسته موسم جوړ کړی او ښایسته هوا ده تر څنګ مو دغه یو ورور ولاړ ده چې دغه د ماشومانو خوشحالي خرڅوي افغاني خرڅوي دوی سره خبرې کوو السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اختر دې مبارک مونځ روژې داخل لاجیانو او غازیانو زمونږ د طرفه نه اختر مبارک شه روزې موزې تراویح نوم مبارک مو مقصود همدرد هلکه د همدرد ګوره زیاتره شاعرانې ولا څه وکړو زمونږ هم غریبي ده نو مونږ هم نوی شاعر شوي وو څه کالي اختر مو څنګه و ماشاءالله ډېر ښایسته تېر شو ښه موسم کې راغلو اختر روژې هم ښه موسم کې راغلو دا خو ما ته راشي دا پې زه ونیسم او دغه په اړه که راته وایې فروشاتو په اړه که راته وایې بس ښه د خدای مهربان د اختر روزې نه ماشومان راځي نو دلته اخلي کار کېږي څه کال فروشات خو که پروسه کال نه څه کال والا ډېر ماشاءالله ښه و داسې ډېری هېوادوال به راځي وس او توان به نه کړي بیا تخفیف ورته کوې که نه ولې نه زموږ د طرفه ډېر ورته مننه ماشاءالله ښه ځای ده پارک ده خلک راځي
په دغه روستۍ کې هیوادوالو ته څه پیغام شعر ترنم یو جالبه خاطره د خپل کار د خوانۍ د ژوند بس جالبه دا خو زندگی د پوشي ژوند نه تیریږي بس څوک غریبي ده الله پاک مو د غریبۍ څخه خلاص کا شعر کوم ترنم لري کوم خاطره لري د ژوند چې خاطره اوسي وای زړه نادان په نصیحت پوهېږي نه دغه ښکلو نه زړګی صبرېږي نه بس غریبي ژوند نه بس تېروو نو څه وکړو ډېره زیاته مننه همدرد صاحب بس انشاءالله خدای مهربان درنو ستانو همدرد صاحب دغه ګاڼې خرڅوي که دا تصویر کې سعادت صاحب راوله چې ښکاره شو ډېرې ښکلې په ګاڼېګانې دا بیا خپله جوړوئ خپله جوړو موږ راوړو په دې باندې تقریبا څومره مصرف راځي 80 روپۍ راځي او بیرته بیا فروشات یې په سل خرڅو سل خرڅوئ نو تکلیف هم زیات لري ګرځول طبعا نه او دا خو بس بیکاره خو نه کېږي دغه هر جنس ورته بیل بیل راځي ورسئ بیل دا بیټرۍ څومره وخت کار کوي یعنې د 2-3 ورځې کوي 10 روپۍ بالته ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ کور مو آباد چې وخت مو راکړه بس په خیر خرڅ کړي او ښه سودا ولرئ دلته راشه پیشوګۍ څنګه یې نه ام خدا دومره ښایسته کواره لري سعادت صاحب نوم دې چی ده نازا چې شی دې په در راوګوره نازا جانې څنګه دي اګېګانې خرڅي که نه سږ کال اختر څنګه ده جامې دې کړې وې اختر ته کمرې ته وګوره بچیا لږ رڼا کې تاسو سږ کال یې جامې دې کړې وې اختر ته غوسې د کوم ځای د سرخود سخرو دی بیا خو کلیواله مې که نه او څپلۍ دې اخیستې وې چا درته اخیستې وې مور مې اوهو دا خو د نکریزې مېخې دي که نه ماشاءالله مکتب کې کوم مکتب کې هلته وګوره دولتي کې سیم سم کې اول کې هیوادوال ته به چی شی ووایې ته کمرې ته ګوره که انشاء ته ښکاره شي چی شی ورته وې مکتب کې دې کوم ترانه زده کړې ده شعر دې زده کړې ده درس زده کړی جالبه خاطرې شي وړاندې کولی شي یو ترانه ووایه یو ترانه ووایه نظم ووایه چې دې زده دي یو شعر وایم او بل ترانه ووایه ها ووایه اورو جان को बुरा के गिलास सर में न लगी जब गाने पाकिस्तान है शरण बिल्क के ऊंचे नीचे चल बस कभी ताजर को दफ्तर की नहीं निकल बस कभी प्याला की बुरवा चौकी में चे पे ताविदा प्याला की मुझे चौकी में चे ताविदा और लास्ट में प्याला था तो पक्के में कली में जगह सब फोटो सामान उनका कमांडो واه دا ننګرهار کې زیاتره ماشومان دا شعرونه وایي څنګه دي اګېګانې خرڅ شوي که نه ته کمرې ته خو وګوره چې خلک دې وګوري څومره اګې دې خرڅ کړي دي څومره اګېګانې خرڅ شوي 120 روپۍ مې خرڅ کړي 120 دا بیا ورته څوک پخوي دا مې مور او ورور دې بیا څه کار کوي کراچۍ چلی او پلار دې پلار مې مریض الله پاک دې شفا ورکړي ستوره سي تو سید خوب بس الله پاک دې شفا ورکړي درنو هیوادوالو دلته د ځوانان ډېر زیات راټول شوي تر څنګ مې دغه یو ځوان ولاړ ده د سره هم اختر مبارکي او د څخه به اورو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو کوشنی اختر مبارک شه تاسو ته مبارک شي بس تاسو همکار ته هم مبارک شي تاسو ته لیدو ته ډېره زیاته مننه نوم مبارک مو نوم مې حجت الله صاحب صافی سے محترم څه کال اختر مو څنګه و والا ښه ده شکر ده تېرېږي بس د تېرو کلونو په څېر د شاهي پارک ته له چا سره راغلی څه ملګري دي را سره او په همدا ننګرهار ولایت کې اوسېږي نه د کابل له سروبي ولسوالۍ کې د کوم ځای کابل له سروبي ولسوالۍ سروبي کابل سروبي نه په لور دی په منځ کې پروت دی ډېر خطرناک ځای کې پروت دی زموږ هیوادوالو ته څه لرې شعري ترنمي پیغامي ودان افغان یوټیوب چینل ستاسو په خدمت کې ده مهرباني یو ټپه به ورته ووایي یو څوړکی ورته بیت به ووایي ورته وایي خلک خو ښه وي نن په یو سبا په بل مین شي مونږ د میخ په شان په زړه کې ټک وهلی جانان غرق دي غرق اوسنی نسل غرق د ځوانان غرق دي بله مزاحمت مه کوئ یو ټپه به ووایي وایي که د اختر په شپه رانغلې او کوتک به واخلم عکس به دړې وړې کوي بله بس همدغه
ډېره زیاته مننه صافی صاحب په عمر دې برکت خوشحاله اختر ولرئ ابد ډېره زیاته مننه درنو هېوادوالو موږ سره پاتې د خپرونو نور هم جالبه کیل ته ډېر مینهناک ځوانان راغلي فامیلونه راغلي خپل کورنۍ سره راغلي همداشان مخکې ځو هغوی سره به مرکه کوو دغه ماشومان چې نازي خپل کورنۍ سره خبرې کوو السلام علیکم حاجي صاحب ښه صحت دې ښه ده کور کې ستړی مه شي ستړی مه شي بچیه حاجي صاحب ښه صحتونه هم ښه دي لږ ما ته خو ځای راکړئ مهرباني نوم مبارک مو جان آغا جان آغا حاجي صاحب د کوم ځای یاستئ د خوږیاڼو یو لومړی خو مختر مبارک شه الله پاک مو عبادت شي الله دې تاسو مبارک کړي څه کال روژه څنګه وه ښه روژه وه ماشاءالله څه کړو ښه روژه تېره شوه په څه کې مصروف وئ په روژه کې مصروفیت دې څه و ولا بس دولتي مامورین شو نو ښه الله دې بس شون درکړي او خدای دې خوشحال لره فرد ته دې بچي راوړي تاسو لږ مهرباني وکړئ دې ته ځای ورکړئ راځئ مخکې شئ د دې نوم د دې نوم مینا مینا جانې دوی سره به خبرې کوو مینا جانې نوم د مینا ده او مکتب ته ځئ که نه ځئ اوسویم صنف کې شپږم کې ماشاءالله دا دې خویندې دي دا دې خور ده ښه 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 رامخکې شه ته هم رامخکې شه بچیه ستا نوم مبارک عایشه دا د نوم مې زده کړې ده ښه عایشه جانې مکتب ته ځئ سیم صنف کې څلورم کې هېوادوالو ته خو اختریز پیغام وړاندې که که نه اختر مبارک شه او ته اختر پیغام زه غواړم چې ټول هېوادوال د اختر مبارک کړي خپل استادانو ته کوم مکتب کې ملکه سریا ملکه سوریا دواړه ښه ډېر ښه زموږ هېوادوالو ته چې همدا ګړی تاسو ګوري څه پیغام لري شعر لري ترانه لري مکتب کې او د مکتب زده کوونکي په ټولو باندې ځان بسیایي دا پیغام لرم چې ټول خپل درسونه وایم مکتب مدرسې ته لاړ شي خپل مور او پلار خدمت وکړي چې راتلونکي افغانانو ته خدمت وکړي زیاته مننه خدای دې د هېواد په درد دوا کړه خدای دې ډاکټره کړه او ته څه پیغام لري چې شی ترانه لري اختر مبارکي وړاندې کړي شی ډېره زیاته مننه کور مو آباد چې وخت مو راکړو درنو هېوادوالو څنګه چې عایشه جانې ویلې چې زده کړې وکړي تعلیم وکړي په همدې باندې زموږ هېواد پرمختګ کوي او درنو هېوادوالو کوشش وکړئ چې تعلیمي کال شروع ده او خپل بچیان ښوونځیو ته ولېږئ ثبت نام یې وکړئ همداشانې مه پرېږدئ تر څو زموږ او ستاسو هېواد په تعلیم باندې سمبال اوسي موږ پرمختګ کوو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ خوشحاله او سوکاله اختر ولرئ درنو هېوادوالو مخکې به ځو نور هېوادوالو سره خپرونه کوو درنو هېوادوالو تاسو دغه د باغ مشهید او د شاهي پارک خپرونه وکتله هیله مند یم چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي اوسي زموږ د ودان افغان یوټیوب چینل د ټولو کارکوونکو اختر مبارکي په ځان قبوله کړئ اختر مو بیا هم مبارک شه هره ورځ مو بختوره شه هره ورځ مو اختر شه هیله مند یم چې دغه خپرونې څخه خوند مو اخیستی اوسي زه جاوید حضرتي او ما سره حمایت الله سادات ستاسو په درانه چوپړ کې له تاسو څخه رخصتي غواړو چېرې ته اوسئ ښاد او آباد او سوکاله اوسئ زموږ یوټیوب چینل لر سره سبسکرایب کړئ او د خپلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته